د ستورو مزل د خپرونې درنو قدرمنو او زړه ته راتېر اورېدونکو سلامونه مینه او پیرزوینې مې ومنئ. په دې هیله یم چې ټول به روغ جوړ اوسئ او د صحت جامې به مو پر تن وي. په همدې هیله همدا شیبه ستاسې د خپلې خوښې د ستورو مزل خپرونه پیل شوه. د نن خپرونې کوربه مو بیا هم د تل په څېر زه عمران الدین نیکمل یم. درنو او قدرمنو اورېدونکو، نن د ستورو مزل په خپرونه کې د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 11مه برخه دراوروم. خو وړاندې له دې چې د 11مې برخې د نشر ور پرانیزمه، لومړی ورځم د تېرې برخې وروستۍ جملې دراوروم چې تېره 10مه برخه په کومو جملو پای ته رسېدلې وه. خو په دې هیله یم درنو اورېدونکو چې دا خپرونه هم راسره د نورو خپرونو په څېر تر پایه پورې واورئ او ما یوازې پرې نږدئ. تاسې په تېره 10مه برخه کې اورېدلي و چې امروزه حیرانه شوې وه. هغې فکر کاوه چې شبلی به یې د مشورې کلک مخالفت وکړي. ته خو به هرومرو هغه وپوښتي، خو یوه خبره په یاد ساته، که چیرې شهزاده څه اخوا دېخوا ځواب درکړ نو بیا یې په غم کې مه اوسه. نه اپا، زه خو هسې لوېدلې نه یم. شبلی خپلې مشرې خور ته لنډ ځواب ورکړ او بیا چوپ شوه. امروزه هم نور ونه غوښتل هغې ته څه ووایي، په دې خاطر ترې بلې لوري ته روانه شوه. شبلی تر یوه وخته پورې ځان ته ناسته وه او د خپل ځان سره نښتې وه. بیا راپورته شوه او نیغه د شهزاده کور ته ورغله. دا حویلی نه وه بلکې یو ستر شاهي محل و. دلته شهزاده ترتوس اوسېده. د حویلی ترمنځ یو ستر میدان و چې شهزاده پکې د خپل ملګرو سره عسکري تمرینات کول. هغه د شبلی سره هم د کتلو وختونه ټاکلي وو، خو څه داسې وختونه هم وو چې شهزاده ورته ویلي وو چې په هغې کې شهزاده ډېر مصروف وي او د هغه سره د کتلو لپاره نه راځي. کله چې شبلی د شهزاده محل ته ورسېده نو اتفاقا دا هغه وخت چې شهزاده پکې شبلی د راتلو څخه منع کړې وه. خو په دې وخت کې شبلی بېهوشه شانتې وه. د هغې په وجود کې اور بل شوی و. د حویلی ټولو خلکو شبلی پیژندله. هغوی د شبلی د کتلو سره سم هغې ته دروازه پرانیسته او شبلی هم د ټولو کوڅو څخه په راتېرېدو سره د شهزاده هغې ځانګړې کوټې ته ورسېده چې تل به یې ورسره پکې لیدل کاتل کول. په دروازې یوه جالۍ پرده راخپره شوې وه او د خونې څخه د ساز اواز څپې بیرون راوتلې. شبلی پښه نیولې شوه. دا خو د شهزاده د مصروفیت وخت دی. په دې وخت کې د سازو اواز له کومه راغی. شبلی د پردې یوه برخه پورته کړه او دننه یې وکتل. د کتلو سره سم په ټول وجود اور ولګېد. په کوټه کې سندرې ویل کېدې. شهزاده په یوه هسک ځای ناست و او ترڅنګ یوه نازنینه نجلۍ ناسته وه. دغې نازنینې به د شرابو جامونه شهزاده ته وړاندې کول. د شبلی زړه په هماغه ځای کې په لړزا شو. سر پې داسې وګرځېد لکه زلزله چې وي. زړه یې غوښتل چې پرته له کومې خبرې بیرته استنه شي، ځکه چې هغې چې د شهزاده څخه کومه پوښتنه کول غوښتل د هغې نیمایي ځواب خو ورته ترلاسه شوی و. شبلی خپل ځان سنبال کړ. نن باید هغې پرېکړه کړې وه. څوک چې په جرم ککړ کتلی وي ولې به یې هغه همداسې پرېښود. شبلی خپل ځان په ډېره مشکله توګه کنټرول کړ. دننه ورغله او ورته وویل، آیا زه دننه راتلی شم؟ شهزاده ترتوس د هغې د دې اواز د اورېدو سره سم حیران شو. خو کله چې په شبلی سترګې ونښتې نو د لاسو څخه یې ډک جام په ځمکه راپرېوت. ته شبلی، ته؟ د شهزاده اواز په لړزېدو شو. شبلی ورته په ډېره ازادۍ سره وویل، هو شهزاده، زه ستا شبلی یم، مګر دا خو ستا د مصروفیت وخت و. په دې وخت کې دا څه ګورم؟ شهزاده هغې ساقي پیغلو او ډمانو ته اشاره وکړه. هغوی ټول ټیټ سرونه د هغه ځایه په چټکۍ سره ووتل. شهزاده ورته په ناخوښه لهجې سره وویل، شبلی، ته باید په دې وخت کې دلته نه وې راغلی. شبلی خپل دواړه لاسونه په ملا کېښودل او ورته وویل، په دې خاطر چې دا ستا د تفریح وخت و،
زه ستا په کباب کې د هډوکي په څیر را پیدا شوم او ته مې په غلا ونیولې. ترتوس ورته په شاهانه دبدبې سره وویل زه د هیچا څخه نه ویرېږم. ته څوک یې چې ما ته داسې خبرې کوې؟ شبلې ورته ځواب ورکړ نو بیا خو ما ته هم د خپل ژوند د جوړولو حق شته. درنو اورېدونکو، تاسې واورېدل چې 13 برخه په کوم ځای کې پای ته رسېدلې وه. 11 برخې ته له دې جملې څخه دوام ورکوو: ورځه او خپل ژوند دې جوړ کړه، ما ته به څه زیان راورسوي؟ د شهزاده په خبرو کې پوره بې پروایي وه. نو تر اوسه دې ما ته دوکه راکوله؟ شهزاده د شبلې څخه مخ واړوه او وی ویل دا مکاري بیرون خلکو ته وښایه. زه ستا د فریب او چل ول په دام کې نه راځم. فریب ما در کړی یا تا زه د خپل فریب په جال کې را نخلولی وم؟ بکواس مه کوه، ما درته فریب نه دی در کړی. شبلې ژړل او په خپلو ژړا او چغو کې ټوله حویلۍ په سر را نخستې وه او ویلې آیا تا له ما سره د واده کولو ژمنه نه وه کړې؟ شهزاده ورته په زغرده انکار وکړ. ته درواغ وایي، ما کله هم له تا سره د واده نوم اخیستی دی. شبلې په چغو پیل وکړ آیا تا نه وویلې چې زه به تا د خپل محل ښایست ګرځوم؟ شهزاده ورته بالکل په څرګنده توګه وویل د محل د ښایست معنا دا نه وه چې زه به له تا سره واده کوم او خپله ښځه به دې ګرځوم. په شاهي محلاتو کې په سلګونه ښځې اوسېږي. آیا تا په خپله د شاه په محل کې ښځې نه دي کتلي؟ شبلې د القابو او ادابو ټول مسایل له منځه یوړل او په خلاصه خوله یې ورته ویل خیا نو تا غوښتل چې ما هم د خپل محل په وینځو کې شامل کړي او د خپلې داشته په څیر مې وساتې. شهزاده هیڅ ځواب ورنه کړ. د شبلې ټول خوبونه اوبو لاهو کړل. د امیدونو او هیلو محلونه د بیخه نړېدلي وو. په داسې حال کې چې د پښو تلې سوځېدلې د حویلۍ نه په منډه منډه بیرون شوه. په همدې حال کې کور ته ورسېده. ویښتان یې خواره، خوله یې ورانه او د زګونو څخه ډکه وه. هغه داسې روانه وه لکه په میاشتو میاشتو یې چې شراب څښلي وي. د شبلې د دغه حال د کتلو سره سم امروزه دا درکړه چې د شبلې محبت نور له منځه ولاړ. هغې دا اندازه ولګوله چې کیدای شي شهزاده هغه ټوکړې وي او له ځای هم را شړلې وي. خو امروزه ورته د قهر غوسې په ځای غاړه ورکړه او د خپل ځان سره را نږدې کړه. شبلې ورته په زوره ژوره ژړل ان تر دې چې د زړه ټول بړاسې په همدې ژړا کې ختم کړ. کله چې امروزه درکړه چې د شبلې زړه نور سپک شوی دی ترې ویې پوښتل شهزاده درته څه وویل؟ اپا ستا انسیو، هغه خو یو ذلیل انسان دی. امروزه یې په خوله لاس کېښود. شبلې چوپه شه، ترتوس شهزاده دی، اوس د هغې تر مخه ستا خبره هیڅ ده. موږ باید په خپل څادر کې ووسیږو. د شبلې د سترګو بیا اوښکې را روانې شوې. مګر اپا هغه ماته په څرګنده توګه وویل چې غواړي ما د محل د یوې وینځې په څېر وساتي. د امروزه زړه هم په اور کې ډوب شوی و. ویې ویل ځه په هر صورت ښه وشول چې ستا د سترګو څخه پرده پورته شوه. د شبلې سلګۍ نورې ولاړې وې او ویې ویل اپا ولې دې پخوا راته دا خبره نه کوله؟ امروزه په خپل لمن د شبلې اوښکې وچې کړې او ورته یې ویل پخوا تا زما په خبره یقین نه کوه. خیر په هر صورت شبلې ډیره ناهیلې شوې وه. اوس زه څه وکړم؟ شبلې لږ صبر وکړه، حالات به په خپله درته لاره وښیي. ته الرها ته کله ځې؟ کله چې شاه حکم وکړي نو ولاړه به شم. شبلې ترې په ډیره مینه غوښتنه وکړه ما هم له ځانه سره بوځه. امروزه ورته ویل که چیرې ترتوس هم د تللو لپاره ملا وتړله نو بیا په جهنم کې ور وغورځوه، زه به یې ځواب ورکړم.
امروزه په زړه کې خوشحاله وه ځکه د ترتوس اغیزې په خپله له منځه تللی و. دوه راهبان او یو راهب په ډیره چوپتیا سره الیرحا ته ورننوتل. راهب پر اختیا هم د تلباشر د یوې کوچنۍ کلیسا پادري و چې د جلسین پادشاه په حکم د دې دواړو راهبو سره د تلباشر راغلی و. خو دغه دواړه راهبانې امروزه او شبلی په حقیقت کې د تلباشر جاسوسانې وې. د تلباشر څخه د الیرحا تر پولو پورې د هغوی سره د شاهي ساتونکي د ډلې 15 کسان سپاره هم راغلي وو. هغوی د الیرحا د پولې د پیلېدو سره سم بیرته ستانه شول. دغه درې واړو د الیرحا د سرحد څخه تر مرکزه پورې په خو سفر کړی وو. په هغه وختونو کې به راهبانو په عامه توګه په پښو باندې سفر کاوه. د هغوی د کالیو څخه د هغوی رهبانیت را څرګندېده. د ټولو سترې اوږدې چوغې او په غاړه صلیب را ځړېدلی و. په الیرحا کې ګڼ شمېر عیسویان آباد وو. په دې خاطر د هغوی په سفر کې هیڅ ډول ستونزې نه را پیدا کېدې. امروزه او شبلی په ټوله لاره چوپ وې. د هغوی د خبرو لپاره یو پادري و چې دوی ته یې ډېره ښه لارښوونه کوله. لکه څنګه چې مخته وویل شول چې الیرحا په دوو برخو باندې ویشل شوی و. لومړۍ برخه یې ښاري وه چې د الیرحا د کلا څخه بیرون آباده شوې وه، او بله برخه یې د کلا وه چې د وخت د حکومت مامورین او لوړ رتبه چارواکي پکې میشت وو. د پخواني پادشاه جلسین ټول شاهي محلات په همدې کلا کې آباد شوي وو، خو اوس پرې مسلمانان حاکم وو. هلته یو مسلمان حاکم د څو کسو سپاهیانو سره خپل حکم چلاوه. مسلمانانو د هغه ځای انتظامی امور د همغه ځای اوسیدونکو ته ورحواله کړي وو. د الیرحا د ښار آبادي ډیره برخه عیسویانو باندې مشتمله وه چې ارمني قومیت یې درلود چې په الیرحا کې د اوسېدو وخت تر یوې پیړۍ پورې رسېده. هغه وخت چې مسلمانانو په الیرحا باندې حمله وکړه نو د هغه ځای زیات عیسویان دې کلا ته راټول شوي، خو د مسلمانانو د واکمنۍ نه وروسته دوی بیرته ښاري سیمو ته خپاره شوي وو. د ارمني عیسویانو د مشر ډایمنډ کور په ښار کې آباد شوی و، خو د یو ستر تاجر په څیر با زیات وخت همالته په کلا کې پاتې کېده، ځکه د تجارت ترڅنګ هغه د سلطنت د سترو مشرانو څخه ګڼل کېده او نږدې هره ورځ به دربار ته ورغوښتل کېده. ډایمنډ په کلا کې هم ځان ته یوه ډېره ستره حویلۍ آباده کړې وه. هغه وخت چې جولسین د الیرحا پادشاه و نو په همغه وخت کې هم د ډایمنډ ګوډۍ ډېره پورته تلله. په ټولو شاهي مېلمستیاوو کې به رابلل کېده، هر وخت به تر شا پورې ورسېده. شاه جولسین د تلباشر په لور د تللو په وخت کې چې کومو کلداني او ارمني تاجرانو ته د الیرحا حکومت ورسپارلی و نو ډایمنډ په هغوی کې ډېره مخکښ و. ډایمنډ د شاه ډېر باوري او وفادار و. د شاه د شرابو د پیالې د ملګري په څیر به ډېر وخت شاه خپلو شخصي محفلونو ته هم راباله. خو اوس د شاه او ډایمنډ په ژورو اړیکو کې درز را پیدا شوی و، ځکه د شاه په نامه موجودیت کې مسلمانانو په الیرحا باندې یرغل وکړ او ډایمنډ چې هغه وخت د الیرحا حاکم و د خپلو مجبوریتونو له مخې د مواصل د امیر عمادالدین زنګي تر مخه وسله په ځمکه کېښوده او سوله یې ورسره وکړه. د الیرحا کلا یو دیوال مسلمانانو له منځه وړی و، نو که په هغه وخت کې هغه د الیرحا د خلکو په نمایندګۍ سوله نه وای کړې نو ټول ښار به په وینو لړل شوی و او هیڅوک به ترې ژوندی نه و راوتلی. په ناڅاپي توګه د صحنې څخه د امیر عمادالدین زنګي لرې کېدل د شاه جولسین او ډایمنډ ترمنځ د دوستۍ د اړیکو دروازې یو ځل بیا پرانستې.
شاه جلسین غوښتل علي رها ته بیرته راستون شي او د دې کار لپاره نه یوازې د ډایمن مرسته اړینه وه بلکې لازمي هم وه. که څه هم د علي رها انتظامی امور د ډایمن په لاسو کې وو، خو د علي رها د کلا حاکم یو مسلمان سردار و چې د هغه د رضایت پرته یو قدم هم نشو اخیستلی. په فطري توګه د هغه په زړه کې د یو اندازه خپلواکه هیواد د جوړښت لپاره سکروټو اور اخیستی و او د هغه دغه ارزو یوازې شاه جلسین پوره کولی شوه. د علي رها په لور د بیرته راستنېدو نه وروسته شاه یو ځل بیا د شمال تر ټولو لوی مرکزي حکومت حاکم جوړېدی شو او د دې مقابل کې ډایمن ته هغه سیمه پرېښودل دومره ستونزمنه خبره نه وه. خو کله چې ډایمن شاه تر ازمېښت لاندې راوست او په دې پوه شو چې په همدې وخت کې د شاه څخه پوره انعام ترلاسه کولی شي، په دې خاطر یې ترې د تلباشر د ورکولو غوښتنه وکړه. شاه د هغه په غوښتنه نیم راضي ښکارېده ځکه شاه نه غوښتل ډایمن ته د تلباشر خپلواکه حکومت ور حواله کړي. د شاه جلسین او ډایمن ترمنځ دغه خبرې اترې ان په علي رها باندې د مسلمانانو د واکمن کېدو سره سم شروع شوې وې. له یوه اړخه شاه او جلسین دواړه په ویره کې وو. هغوی ته د موصل د امیر مادودین زنګي تابعیت معلوم و، خو ترڅنګ یې د آزاد هیواد په مسله باندې په خبرو کې ترنګلتیا رامنځته شوې وه. هغوی ته په همدې وخت کې د موصل د امیر د شهید کېدو خبر راورسید. دغه خبر شاه او ډایمن دواړه پوره مطمئن کړل او امروزه او شبلی د زبانی تړون د تکمیل په خاطر علي رها ته ولېږلې. ډایمن چې شبلی وکتله نو همغې ته په کتلو کې ډوب پاتې شو. شبلی هم د خور یا اپا په څیره ښایسته وه. امروزه ورته ویلی و چې ډایمن دې تعریف اوریدلی دی، که چیرې هغه په خپله هڅه وکړي نو کولی شي چې د هغه ښځه شي او د تل لپاره د جاسوسۍ د دندې څخه ځان بېغمه کړي. د شبلی په ذهن کې هم دا ټولې خبرې ګرځېدلې. په دې خاطر کله چې د ډایمن سره د ناستې لپاره راغله نو محبوبانه بڼه یې خپله کړه. د هغې د هر حرکت نه د دلبرۍ یو څرک را څرګندېده. ډایمن د امروزه سره پخوا هم کتلی و او په هغې باندې مین شوی و، خو اوس یې د شبلی په کتلو سره سترګې په هماغې ورنښتې وې. امروزه ډایمن ته وویل دا زما کوچنۍ خور شبلی ده. خو ډایمن د هغې په شکل او صورت کې ورننوتی و. امروزه یې په تخلیه کې رابللې وه تر څو د تړون معامله پای ته ورسوي. خو کله چې ډایمن د شبلی په څیر یو بې مثاله شکل انسان وکتل نو خپل ټول حواس یې په همغې بیلودل. که څه هم د شبلی عمر دومره زیات نه و، خو د هغه د دندې او د امروزه سره د هغې کار کولو هغه پوره روزلې وه. هغې هم په ډایمن باندې خپل د عشق یو غشه ورپرېښود. امروزه په خپله د دې نظارې څخه خوند اخیست. که څه هم ډایمن د امروزه د ښایست قایل او د خبرو په جریان کې هم د هغې د حسن او ښایست تعریف کاوه، خو ټول وخت په فکر کې ډوب ناست و. کله چې امروزه وکتل چې د شبلی په مخ کې د ډایمن محبوبیت پای ته نه رسېږي نو ورغږ کړ درونده ډایمنډه ما له تا څخه څه پوښتلی دي؟ ډایمن داسې ولکه څوک چې بې خوبه کړي خپل سر یې وخوځاوه. بیا یې امروزه ته وویل بخښنه غواړم، تا ما ته څه ویل غوښتل؟ امروزه په خندا شوه، خو شبلی هسې خوله چینګه کړه او ویل د ونو د ښاخونو څخه ګلان راتویږي او کله ملغلرې راخپرې شوي دي. هغې همداسې مزاحیه خبره وکړه او فضا د خندا نه ډکه شوه. ډایمن حیران شو. کله به امروزه ته کتل او کله هم شبلی ته. د ټولو نه غټه خبره دا ده چې د امروزه په ځای شبلی ځواب ورکاوه. محترم ډایمن ده، خبره یو ځل بیا تا ته متوجه ده، خو معلومه نه ده چې ته په کومو خیالونو کې ډوبې. د شبلی دغه خبرې هغه هم نور په غور کې ودراوه. هغه د خیال په لفظ داسې زور ورکړی چې په ډایمن د اسماني برېښنا راښکته کړه. د هغه زړه و چې ووایي چې خیال خو هم ستا را سره دی.
خو څرنګه چې دا لومړی لیدنه وه نو په همدې خاطر ډایمنډ خپل ځان ډېر کنټرول کړ. واه څومره د مینې ډکه خبره دې وکړه ګرانې. امروزه خبره پوره کړه. ګرانې شبلې، که ته وغواړې نو یوازې د شبلې په نامه یې هم یادولی شي. ډایمنډ ورته په ډېره خوښۍ توګه وویل د دې د عنایته ډېره مننه. تاسو به اورېدلي وي چې یو شمېر خلک د ورځې خوبونه ګوري. شبلې په ډېرې شوخۍ سره لقمه وکړه. محترم ډایمنډه لږه حوصله وکړه، موږ خو اورېدلي دي چې یو شمېر خلک په ویښه خوبونه ګوري، خو تاسې وویل چې یو شمېر خلک د ورځې خوبونه ویني. هسې خوبونه د دې خبرې څخه ستا مقصد د ورځې ستوري کتل نه دي؟ ډایمنډ د امروزه څخه په مکمله توګه خپلې سترګې وګرځولې او ورته ویل ډېر ښه ګرانې شبلې، زه باید دوباره ستا شکریه ادا کړم ځکه چې تا زما خبره اصلاح کړه. شبلې پرې بله غوټۍ را خلاصه کړه. دروند ده ډایمنډه، که چیرې تا ته د خپل ځان د اصلاح کولو دومره شوق وینو، زه به د معاوضې پرته د دې مسؤلیت د ادا کولو لپاره حاضره شم. خو زما خور له تا سره په څه ضروري خبرو باندې بحث کوي، خو که چیرې ستا زما دلته په شتون باندې کوم اعتراض وینو، زه به بیرون ووځم. ګرانې شبلې، هیڅ کله به پر تا داسې ظلم نه کوم. ډایمنډ هره شیبه ویلې کېدل. ویل زه خو غواړم چې ته مې تل تر سترګو لاندې. شبلې شونډې پر غاښ کېښودې او ځواب یې ورکړ. اوس خو دا حق تا ته نشم درکولی. ډایمنډ ورته په خوشحالۍ سره وویل بیا هم په کوښښ کولو کې خو کومه ستونزه نشته. ته خو دا منې چې دا حق ما ته را په برخه دی. امروزه د هغوی په خبرو کې راننوتله او ورته ویل محترم ډایمنډه، زه خو به دلته په الرها کې یو څو ورځې تم کېږم. ستاسو ترمنځ دغه په زړه پورې خبرې بل وخت هم کېدلی شي. نو راځئ چې لومړی د مطلب خبرې وکړو. شبلې ډایمنډ ته د سترګو لاندې وکتل او ورته ویل بیا نو ما ته د بیرون تللو اجازه را کړئ. ډایمنډ خپله بلا په امروزه باندې ورواچوله او ویل ته د امروزه نه وپوښته زه څه پوهېږم. امروزه ورته په خندا ویل زه څوک یم چې ستاسو د دواړو په معاملاتو کې ورننوځم. خو شبلې زما خور ده، که چیرې زما پرې باور نه وای نو بیا به مې ولې دلته راوستله. که چیرې تا ته یې دلته شتون د اعتراض وړ وي نو بیرون یې ولېږه. ډایمنډ هم ورته په شوخۍ سره وویل د هغې بیرون لېږل به د نعمت د کفران سره برابر وي. که څه هم زه د شبلې سره ډېر آزاد نه یم، خو یوه لمحه یې هم د سترګو څخه آزاد او لرې نشم زغملی. شبلې پرې یو ځل بیا تیره غشي راووارول او ورته ویل دا به ښه وي چې ته ډېر بې تکلفه اوسې. امروزه په خندا کې وویل زه د شبلې خبرې تاییدوم. لږ تر لږه په دغه لومړني ملاقات کې خو که چیرې د دواړو له اړخه د ډېرې بې تکلفۍ څرګندونه ونه کړل شي نو ښه به وي. امروزه ته صحیح خبره کوې. د ډایمنډ زړه راغوړېده، خو امروزه هغه تم کړ او خبره یې بدله کړه. ډایمنډ بیا وویل زه هیله من یم چې امروزه به ما ته یو ځل بیا د خبرو کولو فرصت راکړي. شبلې وویل زه هیله من یم چې امروزه پاپه مې ما دوباره خبرو کولو ته ونه هڅوي. امروزه په خبرو کې راننوتله او ویل اوس نو موږ باید خپل اصلي کار پیل کړو. ډایمنډ ځان سنبال کړ او ویل زه تیار یم. خبرې به څه وي، ټول شرایط د خبرو اترو او لیکنې په واسطه تر سره شوي دي. حال دا چې د هغې خطونو لیکنه داسې شوې ده چې که چیرې څوک تر اخره پورې ولولي نو اصلي مضمون ترې ورکېږي. دواړو خواو څخه څه اشارې ورکړل شوي دي او د لیکنو په لیکلو کې هماغې خطوطو ته اشاره شوې ده.
شاه جلسین امروزه په دې خاطر الرها ته استولی و چې وتوانیږي ډایمن په خپله شیشه کې کیباسي. شبلی بیا په دې خاطر ورلېږلی و چې په جال کې نښتې ماهي بلې لوري ته ترې ځان ونه کاږي. ډایمن ته هم د معاملاتو په ژر پای ته رسولو کې دلچسپي وه. غوښتل چې دا خبرې ژر پای ته ورسیږي تر څو بیا د شبلی سره د محبت خبرې پیل کړي. په دې خاطر یې هرې خبرې ته د هو غږ کاوه. بیا چې کله د وینځو غلامانو د نظرانې ورکولو خبره رامنځته شوه نو ډایمن په شونډو د مطلب خبره راغله. ډایمن په شبلی باندې سترګې خښې کړې او امروزه ته یې وویل د جولسین څخه زما له اړخه غوښتنه وکړه چې ډایمن ته د تلباشر د حکومت سره سره د تلباشر د تر ټولو ښایسته هیره هم پکار ده. چالاک امروزه سم د لاسه وضاحت ورکړ. محترم ډایمنډه، د تلباشر په خزانه کې خو یوه ستره هیره شته. ستا اشاره د کومې هیرې په لور ده؟ ډایمنډ سم د لاسه ځان سنبال کړ. بیا یې وویل زه په دې وخت کې د خپلې غوښتنې وضاحت نشم کولی. بېشکه چې په تلباشر کې یوه ډېره ښایسته هیره موجوده ده، خو هغه هیره چې زه یې غواړم هغه ماته شاه په ډېره اسانۍ سره راکولی شي. دا شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اورېدونکو، دا وه د سلطان نورالدین محمود زنګي د داستان یا ناول 11مه برخه. دا چې په راتلونکي برخه کې به له کومو پیښو موضوعاتو سره مخ شو هغه به په راتلونکي برخه کې وورو. په همدې ځای درنه زه عمران الدین نیکمل اجازه غواړم تاسې چې هر چېرته استئ خوشحاله او سوکاله ژوند ولرئ، خو موږ در سره هم په دعاو کې یاد ساتئ. الله مو مل ښه وختونه ولرئ.